د ماسخوتن مونږ څه ټایم پورې کیږي او څه ټایم قضا کیږي او آیا د شپې 12 بجو نه وروسته مونږ د ماسخوتن مونږ کول شو او کنه شو کولی. نو په دې حواله سره زه تاسو سره یو څو ضروري خبرې کوم. زموږ عزتمندو کوشش وکړئ دا ویډیو ضرور وګورئ ښه. نو زموږ عزتمندو د ماسخوتن مونږ تر طلوع فجر یعنی سحر اذان پورې کولی شي، صحیح ده کنه؟ خو بهتره خبره دا ده چې سحر اذان یو 15 منټه مخکې تاسو د ماسخوتن مونږ ختم کړئ، صحیح ده کنه؟ په بعض خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې دوی د شپې 12 بجو نه وروسته د ماسخوتن مونږ نشي کولی. وجه یې څه ښیي؟ وایي ځکه نشي کولی د شپې 12 بجو نه وروسته چې وایي دغه ټایم تاریخ بدل شي. زموږ عزتمندو نو تاریخ چې دی کنه دغه ټایم بېشکه بدل شي، خو انګریزي تاریخ بدل شي. ګورئ اسلامي تاریخ خو دغه ټایم نه بدلیږي د شپې 12 بجې کنه. اسلامي تاریخ د ماښام ټایم کې بدل شي ښه کنه. هغه آلریډي ماښام بدل شوی وي. نو د ماسخوتن دا مونځ چې تاسو کوئ کنه دا د دې بلې ورځې را روانې ورځې د شپې مونځ دی. لکه بالفرض تاسو د جمعې په ورځ باندې د ماسخوتن مونځ کوئ د جمعې په ورځ باندې، نو دا د جمعې د ورځې مونځ نه دی، دا د خالي د شپې مونځ دی ښه کنه. او دغه شان دی د خالي په ورځ باندې چې تاسو مونځ کوئ نو دا د اتوار د شپې مونځ دی. زموږ عزتمندو نو کم خلک چې دا خبره کوي چې د شپې 12 بجو نه وروسته د ماسخوتن مونځ نشي کولی، نو دا بالکل غلطه خبره ده. او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا وتر چې دی 3 رکعته کنه دا به د تهجد سره کول. نو ظاهره خبره ده چې تهجد خو به نبی علیه الصلوۃ والسلام 12 بجو نه وروسته کول کنه. نو سنت او بهتره خبره ده چې دا تاسو فرض او سنت چې وکړئ کنه دا د ماسخوتن په ټایم کې وکړئ، او دا وتر چې دی کنه دا تهجد سره وکړئ، یعنی په نیمه شپه کې وکړئ. نو نیمه شپه چې بیا خو 12 بجې په خوا تېرې شوې وي. نو زموږ عزتمندو حاصل د خبرې مې دا دی چې که بالفرض په تاسو باندې ناوخته شي چرې کنه، بعض اوقات په انسان باندې ناوخته شي، هر قسمه حالت راتلی شي. نو د ماسخوتن مونځ چې دی بیا د سحر اذان نه مخکې بس ختمول دی، یو 15 منټه ترې مخکې ختموئ نو ستاسو مونځ دغه ټایم بالکل صحیح دی. ځکه چې بعضې خلک بیا مونځ نه کوي چې 1 بجه شي پې ناوخته شي پې، نو بیا چې 1 بجه شي یا 2 بجې شي نو بس بیا دوی ماسخوتن مونځ نه کوي، وایي ځکه چې مونځ قضا شوی دی. وایي د شپې 12 بجو نه پس وي د ماسخوتن مونځ نشي کولی، دا بالکل بکواس دی، فضول خبره ده. زموږ عزتمندو سحر اذان نه یو 15 منټه مخکې ټایم چې وي کنه دغه ټایم مونځ کولی شي د ماسخوتن والا، صحیح ده کنه؟ امید چې ان شاء الله په دې خبره باندې به پوه شوي یې. که بیا هم پکې څه مسله وي څه تپوس کمنټ کې رابطه کوئ، ان شاء الله زه به جواب درکوم. ټیک ده؟ الله رب العزت مو ډېر خوشحاله باد وساته. کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسېږي، هغوی ترې نه فایده واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي. ټیک ده؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پاک